شور د بلبلو په وطن مو جوړ بهار دی هر خوان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العلي العظيم. وحكومتي تعالى ورسوله مكان محترمين مسؤولين ونور بالبنور بإحصائية المعلومات من إدارة الأمن عن كرامة الرسولين وكرمين الأمور أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجازه راکړئ چې ملت او دولت د حساب ورکولو برنامې د جوړېدو له امله د ریاست الوزرا مقام د دفتر ریاست په ځانګړي ډول د حکومت اطلاعات او رسنیو د مرکز څخه د جوړولو مننه وکړي چې دا ډول برنامو د جوړېدو له لارې د ملت او دولت د مرابط ګوند په حیث خپله دنده په ښه ډول ترسره کوي. په پیل کې باید یادونه وکړو چې احصایي معلومات ملي اداره د ارقامو د علمي ثبت د احصایوي فعالیتونو د انسجام جغرافیایي معلوماتو او د نفوسو په احوالو ثبتولو په برخه کې د یو خپلواک دولتي بنسټ په توګه د هېواد په کچه فعالیت کوي او هره ورځ په ټول هېواد کې د عامه خدمتونو یوه پراخه مجموعه زرګونو هېوادوالو ته وړاندې کوي. دا مدت له همدې امله راټول شوي یو چې په یادو برخو کې د دې ادارې د 1440 کلني کال د فعالیتونو نوښتونو او خدمتونو حساب له تاسو سره شریک کړو. ځکه موږ باور لرو چې د شفافیت، مسؤلیت پذیري او پرمختګ بنسټ په ارقامو، معلوماتو او رښتیني راپور ورکولو باندې ولاړ دی. درنو حاضرینو، په 1440 هجري قمري کال کې د 1403 کال له چنګاښ څخه د 1404 کال تر چنګاښ میاشتې موده په بر کې نیسي. دا اداره وتوانېده چې د عامه خدمتونو د وړاندې کولو په ډګر کې د پام وړ پرمختګونه او نوښتونه وکړي، ارقام او معلومات راټول کړي، سروېګانې ترسره کړي او پیل یې د ټول هیواد په سطح د لویو پلانونو او پروګرامونو د طرحې او پلي کولو په موخه له اړونده مراجعو سره شریک کړي. هڅه کوم د خپلو خبرو په لړ کې په عمومي ډول د دې ادارې څو لوی فعالیتونه له تاسو سره شریک کړم چې بشپړه ارقام او معلومات به زما درانه معاون صاحبان ستاسو محترم حضور ته وړاندې کړي. د دې یادول اړین بولمه چې موږ یوازې په ارقام او معلوماتو کې نه یو راایثار، بلکې د خپلو خلکو د هوساینې او هغوی ته د لا ډیرو اسانتیاو د برابرېدو په برخه کې لوی ګامونه اوچت کړي چې په لنډ ډول د ځینو یادونه کوم. موږ له ولس سره د خدمتونو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنه تر ډیره بریده عملي کړې او د خپلو منظمو پلانونو پر مټ وتوانېدو چې په دې کال کې د کابل په شهرینو او همدارنګه په بلخ، هرات، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې د اسان خدمت نوي مرکزونه پرانیزو. د متحده عربي اماراتو د مرکز ترڅنګ اوس د هیواد په ګوټ ګوټ کې د دغو مرکزونو شمیر 11 ته رسېدلی دی چې تر یو چتر لاندې ګڼ شمیر عامه خدمتونه پکې له ډیرو اسانتیاو سره هیوادوالو ته وړاندې کیږي. په ایران کې د میشتو افغانانو د هویت تثبیت لپاره 6 ټیمونه جوړ شوي چې په نږدې ورځو کې به یاد هیواد ته ولېږل شي او هلته به د میشتو افغانانو د هویت تثبیت ترسره کوي. د هویت له تثبیت وروسته به هغوی د افغاني هویت پاڼه ورکول کیږي چې پر مټ یې هلته له بېلابېلو خدمتونو څخه ګټه اخیستلی شي. د احصایي او معلوماتو ملي ادارې همدارنګه د مخابراتو محترم وزارت په همکاري د هیوادوالو د هویت چټک او اسانه تثبیت په موخه د شهروندانو سیستم بیا فعال کړ چې پر مټ به د غوښتونکو د هویت تثبیت په لنډ وخت کې ترسره کیږي او هیڅوک به نشي کولی چې په یو شهرت 2 تذکرې واخلي. یاد سیستم د سکن پیل ترڅنګ د هویت تثبیت ملي سیستم په چوکاټ کې فعالیت کوي چې فعالیدل د هویت له معتبر سند څخه د ناسمې ګټې اخیستنې د مخنیوي په برخه کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. دا سیستم د هویت تثبیت په بهیر کې د پام وړ اسانتیاوې او چټکتیاوې رامنځته کوي او په لنډ وخت کې د زیاتو مراجعینو د چارو د ترسره کولو زمینه برابروي. په دې کال کې د خلکو د وخت سپما لپاره د آنلاین نوبت اخیستلو سیستم هم جوړ شو چې هر هیوادوال کولی شي له خپل کور څخه وخت واخلي او د خپلې ستونزې د حل لپاره پر ټاکلي وخت مرکزي ادارې ته مراجعه وکړي. د احصایي او معلوماتو ملي ادارې همدارنګه تیر کال په کابل، هلمند، کندوز، پروان، نورستان، دایکنډي، فاریاب، فراه، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې مراجعینو ته د لا ډیرو اسانتیاو او د یو خوندي کاري چاپیریال د رامنځته کېدو په موخه د 30 میلیونه افغانیو په ارزښت 42 لوی او وړې ساختماني پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. همدارنګه د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت د ادارې په مرکزي دفتر کې د نارینه او ښځینه لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو د یو لوی سالون او په سرای شمالي کمپلیکس کې د یو محراب مسجد د جوړولو چارې هم روانې دي چې ژر به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
همدارنګه تیر کال د عامه خدمتونو د کیفیت لوړولو او د چارو د لا ښه پرمخ وړلو لپاره 1451 تنه نوي رسمي او قراردادي کارکوونکي چې 1514 تنه رسمي او 938 تنه قراردادي دي د اهلیت او وړتیا پر بنسټ ګمارل شوي دي. د دې ترڅنګ د موجودو کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په موخه 12 روزنیز پروګرامونه هم جوړ شوي چې 1515 تنه کارکوونکي پکې برخه اخیستې وه. په دې موده کې د څارنې او تفتیش په برخو کې هم جدي ګامونه پورته او د قوانینو د رعایت لپاره مشخص اجراءات ترسره شول چې د روڼتیا او د خلکو باور زیاتېدو ته زمینه برابره کړې ده. په 1440 کال کې د 41 پلاني او 100 فوق‌العاده قضیې ارزول شوي او تفتیش شوي دي. د دې تفتیش او ارزونو په پیل کې له قوانینو، مقرراتو او طرز العملونو څخه د سرغړونې له امله 30 تنه کارکوونکي منفک شوي، 108 تنو ته اختیاریه ورکول شوې، 158 تنو ته توصیه شوې، 19 تنه تبدیل یا تنزیلي بس شوي دي. د دې ترڅنګ د چارو د لا ښه والي په مخه د دې ادارې له مرکزي او ولایتي ریاستونو او د الکترونیکي تذکرو له 20 څانګو څخه وخت پر وخت نظارت هم ترسره شوی دی. درنو هیوادوالو، ستاسو د چوپړ او هوساینې لپاره زموږ سفر دلته نه درېږي. موږ په دې باور یو چې د خلکو لپاره د اسانتیاو برابرول شعار نه بلکې عملی ګامونه غواړي چې تیر کال مو له خپلې ژمنې سره سم مهم ګامونه اوچت کړي هم دي. خو زموږ هڅې یوازې دلته پای ته نه رسیږي بلکې د خپل ځورېدلي ولس د لا هوساینې په مخ روان کال هم لوی او مهم پلانونه لرو چې په لنډ ډول د ځینو یادونه کوم. اول، په ټول هیواد کې د الکترونیکي تذکرو او اسان خدمت مرکزونو پر مټ 3.2 میلیونه الکترونیکي تذکرو ویشل. د الکترونیکي تذکرو د 15 میلیونه انفرادي فورمونو سکین ډیجیټل کول او سیستم ته رسول. د هویت تثبیت ملي سیستم پر مټ د شاوخوا 2 میلیونه هیوادوالو د هویت تثبیت ترسره کول. په 4 ولایتونو او 3 بهرنیو هیوادونو کې د اسان خدمت مرکزونو ایجاد، تجهیز او فعالول. د کورنیو د عاید او لګښت او کاري ځواک سروې ترسره کول. د اقتصادي مؤسسو سروې ترسره کول. د کلیو د تثبیت او کورنیو د فهرست اخیستنې سروې ترسره کول. د هیواد تر کښت لاندې سیمو سروې ترسره کول. د شفافیت او چارو د اسانتیا په مخه د عامه خدمتونو له وړاندې کوونکو یو شمېر امارتي ادارو سره د الکترونیکي تذکرو د سیستم وصلول. د نفوسو د احوالو ثبتولو د احصایې قانون د مسودې ترتیبول او د امارتي ادارو وزارتونو څخه د ارقامو او معلوماتو راټولول، د هغو تحلیل او ارزونه او خپرول. ګرانو هیوادوالو، ستاسو د هوساینې لپاره زموږ ټولې هڅې دا دي چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړو، د شفافیت فرهنګ ته وده ورکړو او د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره کره پر وخت او دقیق ارقام او معلومات وړاندې کړو. په همدې مخه مو دا څو ورځې وړاندې په ولایتونو کې د اړوند چارو د لا ښه والي په مخه په مرکز کابل کې خپلو ولایتي رئیسانو ته 3 ورځنی روزنیز پروګرام جوړ کړ څو په ولایتونو کې چارې په منظم او همغږي ډول پر مخ ولاړې شي او د خلکو ستونزو ته په وخت او ښه ډول رسېدنه وشي. په پای کې له خپلو ټولو همکارانو څخه د زړه له کومه مننه کوم چې په رښتیني اخلاص او مسؤلیت پذیرۍ سره دا لوی او مهم فعالیتونه ترسره کړل او په راتلونکي کې ورته لا ښه خدمت کولو توفیق غواړم. همدارنګه د رسنیو له محترم مرکز او د رسنیو له درنو استازو هم ځانګړې مننه کوم چې زموږ د هڅو او خدمتونو انځور تر ولس رسوي. الله تعالی دې زموږ ګران هیواد ته تلپاتې سولې ارزښتمن نعمت سنبال لري او د پرمختګونو روان بهیر دې همداسې ګړندی او له هر ډول مصیبتونو په امان وي. زه خپلې خبرې همدلته پای ته رسوم او تاسو ټولو ته د لوی خدای جل جلاله د دربار څخه د مغفرت او بخښنې غوښتنه کوم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.